نمبر 1 هغې د یو ډاکټر سره واده کړی ده. She is married to a doctor. She is married to a doctor. زه هغه ښه پیژنم. I know him well. I know him well. راشئ هلکانو. Come on guys. Come on guys. زه یو څه پیسې غواړم. I want some money. I want some money. هغه ماته راته وویلې. He told me. He told me. زه به ښار ته لاړ شم یا زه به بازار ته لاړ شم. I will go to the city. I will go to the city. City معنا ښار یا بازار. ته لیونی یې. نو داسې به وایو You are crazy. You are crazy. دا امکان نه لري یا دا ممکن نه ده. That is not possible. That is not possible. زه ګټونکی یم. I am winner. I am winner. زه تا نه خوښوم. I don't like you. I don't like you. زه له ریاضي څخه کرکه کوم یا زه له ریاضي نه کرکه لرم. یعنې ریاضي ماته خوند نه راکوي یا علاقه نه ورسره لرم. نو داسې به وایو I hate math. I hate math. ولې خفه یې. Why are you upset? Why are you upset? هلته لاړ شه. Go there. Go there. دلته راشه. Come here. Come here. مزه. Don't go. Don't go. لاړ شه. Go. Go. مه ژاړه یا ژاړه مه. Don't cry. Don't cry. دا واخله. Take it. Take it. دا وڅښه. Drink it. Drink it. دا ووایه. Say it. Say it. ما پسې راځه. Follow me. Follow me. ژر ژرې وکړه. Do it fast. Do it fast. دلته راشه. Come here. Come here. ځان دې اماده کړه یا تیار شه. Get ready. Get ready.
غوسه کیږه مه. Don't be angry. Don't be angry. بهر اوزه یا د باندې ووزه. Go out. Go out. زه یې پروا نه لرمه. I don't care. I don't care. هغه دننه راوله. Get him inside. Get him inside. شیان دې راټول کړه. Get your things together. Get your things together. الله دې په هغه باندې ورحمیږي. Allah bless him. Allah bless him. هغه سوالګر غوندې ښکاري یا د سوالګر په څیر ښکاري. He seems like beggar. He seems like beggar. ته تبایې ته غرقې. You are fallen. You are fallen. دا تا پورې تړاو لري. It's up to you. It's up to you. آیا تا روژه ماته کړه؟ Did you break your fast? Did you break your fast? الله ښه پوهیږي. Allah knows better. Allah knows better. زه موړ یمه. I am full. I am full. کله چې فارغ شولې ماته میسج وکړه. Text me when you get free. Text me when you get free. پوښتنه مه کوه. Don't ask. Don't ask. ما پسې راځه. Follow me. Follow me. دا یو راکړه یا دا راکړه. Give me this one. Give me this one. دا یو واخله. Take this one. Take this one. زه په لاره کې یمه. I am on way. I am on way. ستا مشکل څه دی یا ستا ستونزه څه ده؟ What is your problem? What is your problem? څه خبرې دي یا څه روان دي یا څه حال ده؟ What is going on? What is going on? هغه اوس هم ښه نه دی. یعنی اوس هم مریض ده. He is still not well. He is still not well. هغه مړ شو یا وفات شو. He passed away. He passed away.
د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې وو. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.